السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د الجبر په واسطه د خطي هندسې یو وړوکی مثال یا دوه مثالونه درته حل کړم. لومړی که چیرې موږ دوه نقطې ولرو او د دوه نقطو کوارډینیټس په ایکس وای سطحه کې راکړل شوي وي، چې یوې نقطې ته که چیرې P1 ووایو، P1 مثال راکړل شوی وي چې 1 2 او P2 دویمه نقطه وي هغه راکړل شوي وي چې 3 -2 او موږ نه غوښتل شوي وي چې د هغه خط معادله پیدا کړئ چې P1 له P2 سره وصلوي. موږ به څه کوو؟ لومړی کار چې کوو هغه د دې خط سلوپ یا د دې ګریډینټ پیدا کوو. بخښنه غواړم د ګریډینټ نوم مې نه ده زده په پښتو کې چې ورته وایي، خو ګریډینټ که چیرې وای مساوي کیږي له MX جمع C سره، نو دغه M څه ده؟ دې ته د دې خط ګریډینټ وایي چې M تقریبا د دغه خط اوچتوالی یا هواروالی ښیي. که چیرې M ډیر غټ وي، دغه مطلب دا ده چې په ایکس وای سطحه کې یا په ایکس وای کوارډینیټ کې که چیرې دا ایکس وي دا وای وي، ډیر غټ M معنا دا ده چې د دې خط به سلوپ یا هغه ډیر جګ وي، داسې به ولاړ وي. او که چیرې M وړوکی وي، دغه مطلب دا ده چې دا خط به داسې هوار وي. نو که چیرې دا په دغه نقطې نه داسې په 45 درجې باندې تللی وي، بیا د سلوپ یو کیږي. له دې نه کله چې د ایکس اکسس یا د ایکس محور ته رارسیږي، نو دا M خپله صفر کیږي، ځکه چې هغه خط چې داسې د ایکس له محور سره موازي وي، دغه M صفر ده. او کوم خط چې د وای له محور سره موازي وي، دغه M بیا لا تناهي ده. نو موږ به اوس د دغه سوال حل ته راشو چې د دغه خط معادله چې دغه دوه نقطې سره وصل کړي وي څنګه به پیدا کوو. لومړی په دې کې M پیدا کوو. د M فرمول ده چې Y2 منفي Y1 تقسیم پر X2 منفي X1. X1 و Y1 دا دي، X2 و Y2 دا دي. نو د اولې نقطې کوارډینیټس ته موږ X1 Y1 وایو، د دویمې نقطې کوارډینیټس ته موږ X2 Y2 وایو. اوس که چیرې په همدغه فرمول کې موږ وضع کړو X1 Y1 X2 Y2، نو موږ به ولرو چې M مساوي کیږي له Y2 موږ لرو -2 او دا به شي -2 ځکه چې Y1 2 ده تقسیم پر X2 د 3 منفي X1 د 1، نو دا به مساوي شي له -4 پر 2 سره چې مساوي کیږي له -2 سره. اوس M هم پیدا کړو. نو موږ معادله د خط دا ده چې Y مساوي کیږي له -2X جمع C سره، خو C بیا هم نه ده معلومه. د C د معلومولو لپاره یا د P1 عددونه یا والیوګانې په دې معادله کې وضع کوو، C پیدا کوو، او یا د P2، ځکه P2 کې دا X ده دا Y ده، P1 کې دا X ده دا Y ده. راځئ د P1 به پکې وضع کوو. نو Y خپله 2 ده مساوي کیږي X خپله 1 ده. ګوره Y 2 ده، ځکه مې دلته ولیکل چې 2 مساوي کیږي، ځکه Y د Y په ځای مې 2 ولیکل مساوي کیږي -2 خپله -2 راوړمه، د X په ځای باندې دا 1 لیکمه ضرب 1 جمع C. نو له دې نه معلومیږي چې دا -2 که چیرې د معادلې بلې خوا ته لاړ شي، نو C به مساوي شي له 4 سره. نو د دې لپاره د دې معادلې د دغه خط معادله چې P1 او P2 وصل کړي دي، د دې خط معادله ده Y مساوي کیږي له -2X جمع 4 سره. اوس که چیرې په همدغه سوال کې بله پوښتنه له تاسو نه شوې وي چې تاسو د هغه خط معادله پیدا کړئ
کوم چې د دغه دوه نقطو په دغه خط باندې د دغه دوه نقطو په منځ کې عمودي په دې خط باندې را ښکته شوی وي. نو که چیرې په موږ په کوارډینیټس کې دا خط رسم کو، دا به x شي، دا به y شي. د موږ یوه نقطه وه 1 او 2، 1 او 2 دا یوه نقطه شوله، او بله نقطه وه 3 او -2، 3 او -2 بله نقطه دا شوله. نو د موږ دا خط چې P1 او P2 یې وصل کړي دي دا داسې ده. که چیرې موږ نه پوښتنه شوې وي چې د یو بل خط د هغه خط معادله پیدا کړئ چې هغه د دغو دوه نقطو په منځ کې په منځنۍ نقطه باندې عمودي تیر شوی وي له دې خط نه، داسې باید څنګه د دې معادله به څنګه پیدا کوو له همدغه معلومات نه چې دا راکړل شوی ده، نور اضافه معلومات هم نشته ورسره. د هغه لپاره به داسې کار کوو چې لومړی هغه خطونه چې یو له بله سره عمودي دي د هغو سلوپ یا m دا د هغو معکوس دي او علامه هم له منفي نه مثبت کیږي، له مثبت نه منفي کیږي. نو که چیرې هغه ته m2 ووایو د دې خط سلوپ ته، نو m2 به اول به دا عدد معکوسوو چې 1/2 شي، علامه د دې منفي ده، منفي به بیرته په مثبت اړوو، نو دا به شي د m. اوس مونږ پوهیږو چې دا له دغې نقطې نه تیر شوی ده، نو مونږ لرو یو معادله چې y مساوي کیږي 1/2x جمع c. اوس c خو مونږ نه لرو، c مشکل ده ځکه چې داسې نقطه هم نه لرو چې هغه داسې نقطې کوارډینیټس هم نشته چې له هغې نه مونږ c پیدا کړی شو. نو د c لپاره به څه شی کوو؟ د c لپاره مونږ باید د دغې نقطې کوارډینیټس پیدا کړو. اوس چې دوه نقطې ولرې، د دې نقطې کوارډینیټس هم ولرې، د دې هم ولرې، د منځنۍ نقطې کوارډینیټس څنګه پیدا کیږي؟ د هر یوې د دغو دواړو نقطو د x او د y به اوریج اخلي. نو اوریج څنګه اخیستل کیږي؟ که چیرې دې ته P3 ووایو، نو P3 به مساوي شي له د x کوارډینیټس به د x1 جمع x2 تقسیم پر 2 وي، او د y کوارډینیټس به y1 جمع y2 تقسیم پر 2 وي. x1 او y1 x2 او y2 ټول لرو ګوره. نو عدد یې پیدا کوو. x1 څو ده؟ x1 3 ده، او x1 1 ده، او x2 3 ده. نو دا به شي 4 پر 2 او y1 2 ده او y2 3 ده، y2 منفي 1 ده، وبخښئ منفي 2 ده. نو دا به شي 2 منفي 2 پر 2، نو دا به شي 4 پر 2 دی 2 کیږي، او 2 منفي 2 0، 0 پر 2 هم 0. نو دغه نقطه په کومه کې چې دا قطع کوي د دې کوارډینیټس دي x 2 ده او y 0 ده. نو اوس که چیرې دغه په دغه معادله کې واچو، موږ ته به د c قیمت راکړي. نو y 0 ده، نو 0 د y په ځای لیکو دلته، نو y 0 به مساوي شي له 1/2 ضرب x څو ده؟ x 2 ده. صحیح ده؟ 1/2 ضرب 2 جمع c. نو له دې نه معلومیږي چې c مساوي کیږي له 2 ضرب 1/2 کیږي 1، یو د بلې خواته واړو منفي 1 کیږي. نو موږ لرو اوس دا c به بیرته په دغه اصلي معادله کې واچو. نو موږ لرو چې y مساوي کیږي 1/2x منفي 1. دا د هغه خط معادله ده کومه چې د دغو دوه نقطو په منځنۍ نقطه کې په دغه خط باندې چې دا دواړه یې وصل کړي دي په عمودي شکل باندې تیر شوی وي. مننه.